بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمر ناصر یو ځل بیا ستاسو په نننۍ چوپړ کې حاضر یم. نن زه غواړم تاسو ته داسې یو اپلیکیشن در وښیم چې څنګه موږ کولی شو چې د خپل د انټرنیټ سپیډ لیمټ معلوم کړو. مطلب اکثره موږ انټرنیټ ډیټا واچو مطلب موبایل ته نو 15 جی بي 10 جی بي یا کوم وای فای موږ یوز کوو او موږ څنګه پوهیږو چې دا زموږ وای فای کار کوي او په څومره ام بي پر اس کار کوي، سپیډ څومره ده. نو راځو په دې عملی ویډیو کې پرې کار کوو چې څنګه موږ پرې پوهیږو چې زموږ د انټرنیټ سپیډ څومره ده. نو راځو د موبایل سکرین مخې ته وخت نه ضایع کوو. د هر څه نه مخکې راځو اول تاسو به راشئ دلته پلی سټور ته. په کله چې پلی سټور کلیک کړو نو په سرچ بار کې به سرچ ورکئ، سرچ کلیک کړئ، څه به ورکئ چې انټرنیټ تاسو به ولیکئ څنګه چې زه لیکم همداسې به تاسو هم لیکئ. صحیح ده، سپیلنګ هر څه به صحیح اوسي. انټرنیټ سمه ده. انټرنیټ الریډي ما ورکړی سرچ کړی و، نو تاسو ګورئ چې زما سرچ هلته هسټري کې ساتلی. ما په دې باندې رایټ کلیک کړو. چې کله ما په دې باندې کلیک کړو نو تاسو ته ګورئ چې دا اولنی اپلیکیشن صحیح ده. اپلیکیشن کوم یو چې زه ډاونلوډ کړم تاسو به هم هغه ډاونلوډوئ. صحیح ده. نو دا اولنی اپلیکیشن باندې به تاسو کلیک کړئ. چې تاسو کله کلیک کړئ نو ګورئ تاسو د دې رینکینګ مطلب ډاونلوډ رینکینګ ګورئ 50+ میلیون ده. نو دا یو ښکلی اپلیکیشن ده. تاسو کې کتلی چې د انټرنیټ خپل سپیډ پکې درته معلومیږي. سمه ده. ډېر کم ام بي تقریبا 1.6 ام بي ده. په دې باندې به تاسو انسټال باندې به کلیک کړئ. چې کله انسټال باندې کلیک کړئ نو تاسو بلته به ډاونلوډینګ پوره شي. نو په تقریبا په 2-3 سکندو کې ډاونلوډ کېږي. کله چې ډاونلوډ شو نو تاسو بیا به دا انټرنیټ سپیډ میټر لایټ به خلاص کړئ. په دې سره تاسو اسانۍ سره کولی شئ چې خپل د انټرنیټ سپیډ لیمټ آن کړئ. صحیح ده. نو تاسو ګورئ چې دلته زموږ سره د اپلیکیشن ډاونلوډ شو. موږ نارملی په اوپن باندې کلیک کوو. نو کله چې په دې باندې موږ کلیک کوو نو دلته تاسو ګورئ چې زموږ د انټرنیټ سپیډ دلته موږ سره شو کېږي. سمه ده. نو تاسو ګورئ چې دلته د موږ د خپل د انټرنیټ په دې ټاسک بار کې بره تاسو ګورئ چې زموږ د انټرنیټ سپیډ دلته اټومیټیکلی شروع شو. که چېرته زه د دې څخه بهر وځم نو دا انټرنیټ سپیډ لیمټ څنګه چې تاسو ډاونلوډ کړئ اټومیټیکلی دلته موږ سره څه کېږي د انټرنیټ سپیډ موږ سره شو کېږي بره دلته سایډ کې. نو که چېرته موږ راشو څنګه پوهېږو نارمل انټرنیټ نه موږ کار نه اخلو. تاسو ګورئ چې د انټرنیټ سپیډ موږ سره په څه کې روان ده، 0 کې روان ده، ځکه چې موږ ته استفاده نه کوو. چې کله موږ پرې ترې استفاده شروع کړو مطلب زه راشم دلته نارملی زه په فیسبوک باندې کلیک وکړم. تاسو ګورئ چې هلته زموږ امبیانې څه کېږي څرخېږي. مطلب انداوس زموږ انټرنیټ سپیډ په دومره کیبي پر اس کې سپیډ ده زموږ. نو نارملی دا څنګه تاسو مطلب زه راځم یو ویډیو پلی کوم. سمه ده. هر څه چې تاسو پلی کوئ مطلب دا ویډیو ما پلی کړله تقریبا 2-3 سکنډه ما ولیدله. تاسو ګورئ چې سپیډ زموږ هم نور هم زیات شوی چونکې زموږ دلته وای فای کونیکټ ده. نو په دې خاطر باندې زموږ سپیډ زیات ده د وای فای. نو په دې خاطر زه تاسو څنګه پوهیږئ چې موږ څومره انټرنیټ استفاده کړو. نارملی بیرته به راشئ په دې اپلیکیشن باندې به کلیک کړئ. کله چې په دې کلیک کړئ نو تاسو ګورئ چې موږ سره فی الحال په موبایل کې څه کونیکټ ده، وای فای کونیکټ ده. نو وای فای کونیکټ ده. نو نارملی موږ په همدغه عمره وخت کې څومره وای فای ام بي استعمال کړل نو تا ګورئ 18 ام بي موږ استفاده کړله. سمه ده. او که همداسې تاسو خپل د وای فای بند کړئ صحیح ده او ډیټا آن کړئ د موبایل خپله شخصي ډیټا آن کړئ نو تاسو ګورئ چې موږ سره دلته LTE نیټورک فعال شو. نو تاسو اوس ګورئ چې دلته په موبایل انټرنیټ باندې مطلب موبایل ډیټا باندې کار روان ده. فی الحال زموږ انټرنیټ روان ده. سمه ده. نو که چېرته زه اوس هم بیا راشم دلته مطلب دا پې زه راځم یوټیوب کولوم. سمه ده. نو په یوټیوب باندې زه راځم یو ویډیو پلی کوم. نو راځم دغه 13 ورځې ویډیو پلی کوم. سمه ده.
نو تاسو ګورئ چې سیم هماغسې دلته انټرنیټ امبیانې روانې دي. سمه ده. نو زه اوس راځم بېرته د دې څخه بهر وځم، هماغه اپلیکیشن بېرته راولم. سمه ده. په دې باندې کلیک کوم. کله چې په دې باندې زه کلیک کوم نو تاسو ګورئ چې په دغه وخت کې موږ 100 MB 2 MB موږ مصرف کړو. صحیح ده. نو چونکې دا ډېر ښه یو اپلیکیشن ده، تاسو کولی شئ دلته تاسو ته ډیټ هم ښیي، موبایل انټرنیټ او د وای فای او ټوټل څومره امبیانې. سمه ده. نو دا یو ښکلی اپلیکیشن ده. دې سره تاسو معلومیږي چې مطلب انټرنیټ څه وخت کار کوي نه کوي. نو دا یو ښکلی ټریک و مالې چې خپل مینوالو سره شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.